سپین او سره راټولول دي، بد او ښه راټولول دي، د جنوب نه تر شماله پښتانه راټولول دي، خپل تاریخ په خپلو لاسو څه ناڅه راټولول دي، د چا ژوند راټولول دي، د چا زړه راټولول دي، ټول تارونه د دې قام د ګریوانه راټولول دي، د چا ژوند راټولول دي، د چا زړه راټولول دي، ټول تارونه د دې قام د ګریوانه راټولول دي. که حالات رانستانه شو، که قسمت ازادي راکړه، څه به جوړ کم څه به راوړم، که عادت ازادي راکړه د انصاف اخري حد لا، که ریاست ازادي راکړه انسانیت بیا به ګورو، که غربت ازادي راکړه، نه قوت ازادي راکړه، نه غیرت ازادي راکړه، د ولیانو په وطن کې جهالت ازادي راکړه، نه قوت ازادي راکړه، نه غیرت ازادي راکړه، د ولیانو په وطن کې جهالت ازادي راکړه، خو د ځانه خبر نشو، د دنیا نه خبر نشو، لا د وخت د مشالونو د رڼا نه خبر نشو، په اوچت عقل او خیال کې د ګناه نه خبر نشو، د آزار په ډک بازار کې د دعا نه خبر نشو، د ګدا نه خبر نشو، د بادشاه نه خبر نشو، په هیڅ چا پسې لا نړو، د هیڅ چا نه خبر نشو، د ګدا نه خبر نشو، د بادشاه نه خبر نشو، په هیڅ چا پسې لا نړو، د هیڅ چا نه خبر نشو. یوه هلته ژوندون تیر کو، یوه دلته ژوندون تیر کو، یو د خپل قسمت په کور کې یو اجل ته ژوندون تیر کو، مونږ چې چاته ژوندون تیر کو هغه بل ته ژوندون تیر کو، ساقي اور ته ژوندون تیر کو، میخوار ګل ته ژوندون تیر کو، مونږ چې چاته ژوندون تیر کو هغه بل ته ژوندون تیر کو، ساقي اور ته ژوندون تیر کو، میخوار ګل ته ژوندون تیر کو، څوک پیزوان په تمه مړه کړ، چا ور بل ته ژوندون تیر کو، یو امتیاز لیونی خپل خالی ګوګل ته ژوندون تیر کو. ډېره مننه. زما دغه نظم مجاهد صافي ته ډالۍ په جاپان کې ژوند کوي، او زما د نور شعرونو دپاره زما د فیسبوک پاڼه امتیاز نادان آفیشل په خپل هم خوښه کوي او د نورو ملګرو سره هم شیر کوي. خوشحاله او بریالي اوسئ. ډېره مننه.